پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ډېر عظیمه هستي ده، عظیمه، دومره عظیمه ده چې الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذات په وجود قسم اخلي. موږ وایو زما دې په الله قسم، الله وایي زما دې پر محمد رسول الله قسم. بته دې ځای څه اندازه ولګوه. صحیح. من زار قبري وجبت له شفاعتي. سید ابن خزیمه حدیث، چا چې زما زیارت وکړي، زما د زیارت په نیت رالی، زما نیت یې کړی و، وجبت له شفاعتي، زما شفاعت د ده دپاره واجب شو، زما شفاعت د ده دپاره واجب دی، زه به یې خامخا کوم. او په مدینه شریف کې خو درود شریف ډېر ویل کېږي. شیخ صاحب رحمه الله فرمایي ادب یې ډېر دی، ادب به ډېر کوي، بې ادبي مه ځغله مه، چغې مه وه، نارې مه وه. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي موږ به په دروازه کې میخ ټکوئ، دا دروازه به مې راوایستل، هغه د بقیع میدان لره به مې ویوړ، هلته به میخ ټکوئ، برته مې راوړه. موږ ویل پیغمبر اسلام پروت دی، داسې احترام دی لکه په ژوند کې چې احترام، لکه په ژوند کې چې احترام د پس له مرګ یې هم دغونه احترام دی. موږ دا میخونه په دروازه او په دیوالو دې کې نسو ټکولی. موږ ویل پیغمبر علیه الصلاة والسلام زهیر نه شي. او زموږ هغې خو بس دا سلامونه وروان دي، خپله ویډیو هم جوړوي، ویډیو کال یې میلاو کړی، یا به مینه یا به بل یا به بل، او بس دلته دی سلامونه وروان. څه وایه یاره، بزرګان به رالو، پیغمبر اسلام روضې لره 3 ورځې به تېرې کړي، بیا به غسل وکړي، کالي به یې واغوست، عطر به یې ولګو، دی لرې به ځای ودرېد، ژر وتی کړي دي چشتي چې ته را روان یې دونه په فخر باندې. او دا ډېر ګرم ځای دی یاره، لمر نو سړی ورتلی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نیک عملۍ دا لمر ما او تا ته خو نو موږ څه کیسه لرو چې ته دومره دلاور را روان یې، دومره. یو سړي ما ته مولوي صاحب ته دی دوه راوښایه چې ما ته یې ته مخکې ویلو زه نبي علیه السلام په خوب وینم. نو څه کوي چې په خوب یې ویني؟ وایي ښه دی، ډېر خوند راکوي. نو مالکه پیغمبر اسلام ټول د خپل سر پرې کړه. بیا وایي نو بیا به راسم لایان شو، پوښتنه وکړه مالکه لایان دې ټول و، د هغه معنا ده پرې کړه. بیا ولولا کړه، ما غږ مه لره، ستا مخ وګوره، پیغمبر علیه السلام مبارک وګوره. دا نوم چې الله اجازه درکړې ده دا لا پر موږ ډېره ده، دا نوم نه دی. او داس غسل، عطر، ټوټپیسټ، مسواک ووه، بیا یو واره ووایه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګپه نه ده، الله د ده په ذات قسم اخلي او ستا دپاره دی اسانه. ستا دپاره مولانا رشید احمد ګنګوهي صاحب غالبا مولانا قاسم ننتوي صاحب یو سړی راغلی، ول ما پیغمبر اسلام په خوب لیدلی، ژر یې خریلې وه، ټایي و، پتلون و. ول ډېر صحیح خوب لیدلی. اول حضرت زه دونه پریشانه یم همدا. هغه ول تا سړی چې عینکې ولګوي، تورې عینکې ولګوه، ټوله دنیا درته توره کړي. شنه شیشه ولګوه، ټوله دنیا درته شنه کړي. زرغونه شیشه ولګوه، ټوله غر درته شین کړي. ول ستا د دماغ، ستا د فکر، ستا د عمل شیشه چې د هغه دا راکموله. بس څونه انتیکه خبره ده. نو د هغې ته ماخستان پر رستا پرېوځنئ کوم پیغمبر علیه السلام په خوب ویل. مفتي شفیع صاحب ویل زه به دې پرېوځم چې خدای پیغمبر علیه السلام مه راباندې ویني. زه څه حیثیت لرم یاره، زه څه حیثیت لرم. او بیا پیغمبر اسلام خو ډېر عظیم هستي ده، هغه ادب او احترام غواړي، ډېر ادب، دونه ادب غواړي. یو ابوبکر صدیق، یو حضرت عمر فاروق د نبي اسلام په مخ خبرې کول چې بل چاته اجازه نه وه، ټولو به سرونه لاندې کړي، هېڅ چاته اجازه نه وه. هغه به یې ویلی ول دا ابوبکر صدیق په حضرت عمر فاروق یو زما سترګې دي، بل مې غوږونه دي، بغیر موږ ګزاره نه کېږي. دوی لوړ کتلی شو، بل چا لوړ نسو کتلی. د هغې په خوب یې ویني. د ورځې د ژره داسې کړې ده 3 بلیډونه دي خالي پر خلاص چې لا یې دربېخه نه ویښتان نه خطه. بیا د ورځې په ملایان چې ګرځي ته دوه راته وکړه، نبي علیه السلام په خوب وویني. ما ووینې لا ډېره، ما ووینې لا ولا شتل باندې ډېره. پیغمبر اسلام سړی نه یادوي، قطعا یې مه یادوي.